بامیانو ولایت. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. بامیانو ولایت له طبیعي منظرو څخه ډک، د پولیسو چلند له خلکو سره او څومره هیوادوال دلته راځي، دغه ټول په یو منظم راپور کې درته چمتو کوو. له موږ سره اوسئ. وطن ته په مینه خمار یم، وطن نه بغیر خوار و زار یم، وطن ته په مینه خمار یم، وطن نه بغیر خوار و زار یم. قربانې له غرونو رغونو، لوګی یې له مستو سیندونو، لوګی یې له مستو سیندونو، ورنه صدقه په بار بار یم، وطن نه بغیر خوار و زار یم، ورنه صدقه په بار بار یم، وطن نه بغیر خوار و زار یم. دامن خدمت، تعلیم او ښکلا یو روښانه انځور. بامیانو ولایت د افغانستان له هغه تاریخي او ښکلو ولایتونو څخه دی چې د طبیعي ښکلا، لوړو غرونو، شنو درو، یخو اوبو، تاریخي اثارو او زړه راښکونکو منظرو له امله د هیوادوالو لپاره د ګرځندویو یو مهم ځای بلل کېږي. زما ویاړ زما افغانستان دی، له هسکې شملې نه ایزار یم، وطن نه بغیر خوار و زار یم، له هسکې شملې نه ایزار یم، وطن نه بغیر خوار و زار یم. وطن ته په مینه خمار یم، وطن نه بغیر خوار و زار یم، وطن ته په مینه خمار یم، وطن نه بغیر خوار و زار یم. د بند امیر ښکلي جهیلونه د بامیانو پراخه درې د طبیعت آرامه منظرې هر کال د هیوادوالو د چکر او تفریح لپاره ځانګړی ځای دی. ګل په سر دا ګل په رنګه، د غیرت شمله د دنګه، د ښکلاو انجمن ستا بلا واخلم. پیرمرد هستم از ولایت هرات، بیامدم به ولایت زیبای بامیان به بند امیر. بسیار از امنیت خودم راضی هستیم، بسیار امارت اسلامی برخورد خوبه با ما دیشتک. فعلا که مشاهده میکنیم به بازار بند امیر هستیم، به اینجا آمدیم، بسیار خوب بود، نه به راه و به هیچ جا نه به ما مزاحمت کدام گپ گفتی هم نبود، به محترم آمدیم، بسیار عالی بود. غیرت شمله د دنګه، د ښکلاو انجمن ستا بلا واخلم وطنه. ای باتور افغانستان، واغویور افغانستان، د جلال عمر وطن، د منصور افغانستان. ما از اصلیت از این بند امیر هستم، سید محمد نام از است. چند سال تقریبا 16-17 سال می دوای نونیف سودا میکنم. دیگه خوبه دیگه، نسبت به سالهای قدیم که قدر جمع جوش نیست بند امیر. باز از سالهای قدیم که فعلا امنیت خیلی خوب است، مردم راضی است، از نگاه امنیتی خیلی خوب است. برا جنتی حسن دی ماش لا نظر د زړه سارا، گل په سر دا گل په رنګه، د غیرت شمله د دنګه. از امنیت راضی هستیم، امنیت خوب است، پلیس همکار است. قدم مردم مصطفی سعیدی هستم، یکی از باشندگان بند امیر. دیگه مدت 15 سال میشه که اینجا دکانداری میکنیم. دیگه فضل خدا خوب است، امنیت ما برقرار است، پلیس ما اینجا شب و روز در خدمت مردم هستند. خوش هستیم، به در فضل خدا دیگه به در کدام گپ سخنی نیست، آرامی هستند. دیگه شب و روز کل مردم میره و تا 12-1 بجه شب میبینیم اینجا ما دکانداری ما هستن. دیگه آرامی است، کدام گپ خاص نیست. غیرت شمله د دنګه، د ښکلاو انجمن ستا بلا واخلم وطنه. ناصر زخم دې درمان شه. زما نوم وجیه الله سید دی او زه د کوزې پښتونخوا بیا د سوات د علاقې سره تعلق ساتم.
او د افغانستان سره دومره مینه وه چې د دې نه مخکې د راتګ یو ډېر خواهش و. نو د دې نه مخکې به جمهوریت کې هم راغلي وو خو داسې ساحو د لیدو موقع ته نه وه میلاو شوي. نو بامیان د چکر راوو او ښه ماشاءالله ښه پوره ویډیو کلیپس دا یو جوړ کړي دي او ښه پوره امنه ماحول. زه ټول افغانستان خلکو ته یم یا څومره په نړۍ کې خلک دي چې راشئ افغانستان ویزټ کړئ. افغانستان ډېر پوره امنه یو ډېر پیسفول ملک دی. زما ښایسته وطنه ښکلي سیندونه لرې آب و هوا دې ښکلي یخ شمالونه لرې آب و هوا دې ښکلي یخ شمالونه لرې یخ کاریزونه لرې یخې چینې لرې ته یخ کاریزونه لرې یخې چینې لرې ته ښکلي درې لرې ته ښکلي ښارونه لرې آب و هوا دې ښکلي یخ شمالونه لرې. په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه یوازې د امنیت ساتونکي نه دي بلکې د خلکو د آرامۍ خدمات او باور ساتونکي هم دي. پولیس د خلکو د خوندیتوب د قانون د پلي کېدو او عامه نظم د ټینګښت لپاره هره ورځ هڅې کوي. هوا دې ښکلي یخ شمالونه لرې دا د طبیعي ښکلا دې سیال په نړۍ کې نشته. د امنیت ترڅنګ پولیس له خلکو سره د ښه چلند او ولسي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې هم فعال رول لري. په چیک پوینټونو کې پولیس له موټر چلوونکو او مسافرو سره په ښه اخلاقو چلند کوي. د ترافیکي اصولو مراعات ته پاملرنه کوي او د هیوادوالو ته د خوندي دعا او نیکو هیلو پیغام ورکوي. السلام علیکم و رحمت الله. استاد خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان جور هستی؟ چطور بخیر آمدی؟ مشکلی چیز خونه است انشالله؟ امان و امان است. از این یک دعای سفر است. تحفه پلیس است. تمام رو خدمت باشه. خیر ببین. السلام علیکم و رحمت الله. استاد خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان جور هستی؟ بخیر آمدی؟ کدام مشکلی چیز خونه است؟ امان و امان است. از این یک دعای سفر است. تحفه پلیس است. اینجا د موټر رازوند کو بند کو است. السلام علیکم ورحمت الله. ستړي مسیج صاحب شایست جوړ است خیرت په خیر ورسېدل است مشکل شیخ بنه ان شاء الله امن و امان دي. دغه یو د سفر دعا ده د امارات ته خاصه تحفه ده په موټر کې دلته راوځړو. الله پاک مو سره خدای مو مرسي اجازه ده بخښ کوم. قائم په هیواد کې امارت د یمنیت دی چې پلی مو په خاور شریعت د یمنیت دی چې پلی مو په خاور شریعت د یمنیت دی. قائم په هیواد کې امارت د یمنیت دی چې پلی مو په خاور شریعت د یمنیت دی چې پلی مو په خاور شریعت د یمنیت دی. سرتیری ستاله وچو شونډو صادق شم سرتیری ستاله وچو شونډو صادق شم دستا د تورو څڼو برکت د یمنیت دی. د قانون ساتونکو ځواکونو دغه خدمتونه څرګندوي چې د امنیت یوازې د پوستو او ساتنې نوم نه دی بلکې هغه باور دی چې د خلکو د ساتونکو ترمنځ د احترام همکارۍ او مینې لار رامنځته کیږي. خپل ماشومان به د علم په جامه سمبالو او خپل هیواد به د وسلې او د قلم په زور ساتو. موږ د هیواد د پیاوړي ځواکونو ملاتړي یو او هر وخت به یې ملاتړ کوو. شکمنې کړنې مو چې لیدلې له 109 شمیرې سره اړیکه ونیسئ ترڅو پر وخت مخنیوی وشي. جناب استاد مانده نباشین. بخیر هستین. توفه از طرف امارت اسلامی است برتان. بخیر باشین. سفرتان خوش. استاد جان مانده نباشین. بخیر هستی؟ تفریح خوب بود براتون خوش گذشت از طرف امارت اسلامی است. بخیر باشین. زنده‌باد پولیس، زنده‌باد امارت اسلامی افغانستان. همدارنګه د ټولنیز خدمت په برخه کې د یتیمانو د ملاتړ لپاره ځانګړې پاملرنه شوې ده. ماشومانو ته د زده کړو اړین وسایل لکه بکسونه، کتابچې، قلمونه او نور درسي توکي ورکړای شول
څو هغه وکولای شي چې په ښه شرایطو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. می ګورم نور کایلاس باد خپل کړم زم جنت وطن می ګورم ورزا بشایا هر خوا اجازه د یمن. د یو ماشوم په لاس کتابچه یوازې د زده کړو وسیله نه ده، بلکې د راتلونکي هیله، د روښانه سبا خوب او د یو آبادې ټولنې پیغام دی. یک کتابچه است، قلم است، بارکالم است، برید یا از طرف شرطه یا پلیس برید تحفه است. صحیح؟ این تحفه پلیس است برید. پلیس امنیت تو را میگیره، از خانه تو امنیت میگیره و برید تو هم تحفه میده که تو درس یاد بگیری. دیگه میره که وقتی که کونه کردی دیگه برید میاریم، میره که کونه کردی دیگه برید میارم. همه کتابچه و قلم هر چیز در مابین نشسته. یه از جناب والی صاحب، از جناب کماندان صاحب، از وزارت امور داخله برای تحفه شد. خوش شدی؟ چې پلی مو په خاور شریعت د یمنیت دی، چې پلی مو په خاور شریعت د یمنیت دی. کابل د توحید څلی د حسب د خواږه غږ کې، کابل د توحید څلی د حسب د خواږه غږ کې. سپین بیرغ د بل رقم زینت د یمنیت دی، چې پلی مو په خاور شریعت د یمنیت دی، چې پلی مو په خاور شریعت د یمنیت دی. بامیان د طبیعت په غیږ کې پروت هغه ولایت دی چې د غرونو چوپتیا یې د خلکو د مینې او د پولیسو خدمات، تعلیم، هڅې یو روښانه تصویر جوړوي. داسې تصویر چې پکې امن، انسانیت او پرمختګ یو ځای لیدل کیږي. لاله یا هر قدم ته دل میږدو په خیر راشه، ولا درته په مخ کې شفاعت د یمنیت دی، چې پلی مو په خاور شریعت د یمنیت دی، چې پلی مو. افغانستان اسلامي امارت په حاکمیت سره چې کله اسلامي امارت د بامیان ولایت کې حاکم شوی دی، امنیتي وضعیت د بامیان ولایت د ډاډ وړ دی. خو تیر کال 9 میاشتې موږ د بامیان ولایت امنیه قمندانۍ کې خدمت کړی دی. د تیر کال په 9 میاشتو کې هم الحمدلله د بامیان په ولایت د مرکز او د ولسوالیو په شمول باندې کومه امنیتي پیښه نه ده ثبت شوې، او د روان کال کې هم داسې د پام وړ امنیتي پیښه نه لرو. د بامیان ولایت کم امنیتي ارګانونه چې دي، یو ښه منظمه همغږي د امنیتي ارګانونو ترمنځ ده. په 2 هفتو کې موږ امنیتي مجلس لرو د والي صاحب په مشرۍ باندې. هر 2 هفتې بعد هغه د استخباراتو ریاست او امنیه قمندانۍ د لیوا قمندان صاحب د ولایت د والي صاحب په سرپرستۍ باندې هغه موږ امنیتي مجلس لرو. دغه رنګه په ولسوالیو کې هم ولسوال صاحب د امنیه قمندان دی. هلته کوم کنډک وي د لیوا یا کوم ټولۍ وي، نو د امنیتي ارګانو ترمنځ ډېره ښه همغږي او ښه هماهنګي لرو الحمدلله. د امنیت د لا ښه والي لپاره زموږ راتلونکی پلان دا دی چې د خپل امنیتي پرسونل ښه تربیه کو او ښه یې وروزو او ښه یې مجهز کو. د وسایطو کمبود یې کوو هغه ورپوره کړو، که نورو تجهیزاتو څه کمبودات یې درلوده هغه ورپوره کړو. نو آینده کې مو انشاءالله دغه پلان دی چې د تربیې او د روزنې په بخش کې هم ښه توجه ورته وکړو او د اکمال په برخه کې هم ښه پوره توجه ورته وکړو. کم سیلانیان چې هغه سیاحین دي هغه بامیان ولایت ته تشریف راوړي، نو دا کم د امنیه قمندانۍ پرسونل یا د استخباراتو ریاست پرسونل یا د لیوا پرسونل دا 24 ساعته د خپل د ولس په خدمت کې دي. همیش دوی ته دا توصیه شوې ده چې هغه د خپل ولس سره ښه رویه کوي او د خپل ولس سره باید ښه چلند وکړي. نو د دوی سره هم دا خواهش دی چې هغه کم اصول چې دي، هغه کم قوانین چې دي د نظام، هغه باید دوی مراعات کړي. زما ښایسته وطنه ښکلي سیندونه لرې، آب و هوا دې ښکلي یخ شمالونه لرې.
قدرمن لیدونکو دغه و د بامیان ولایت امنیتي راپور چې تاسو ته مو وړاندې کړ. تر بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږو تاسې په لوی او بښونکي مهربانه خدای تعالی سپارو. هر ځای چې وي سوکاله او نیکمرغه ورځې ولرئ. بامیان هغه ځای دی چې په طبیعت کې امن، په زړونو کې هیله او د راتلونکي نسلونو په سترګو کې ځلیږي.